د ادب او فرهنګ درنو مینوالو، خدای بخلی استاد ګل پاچا الفت زمونږ د هیواد په علمي ادبي او فرهنګي ډګر کې هغه ځلانده او روښانه ستوری، نومیالی وتلی ستر لیکوال، فرهنګپال، نوښتګر شاعر او د نامتو متفکرینو له ډلو څخه دی چې د ده په آثارو کې داسې هنري ښکلا، علمي، کلتوري، فرهنګي، ټولنیز، سیاسي، اخلاقي او ملي تفکر او انساني پیغامونه نغښتي دي چې د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره یو لوی علمي او ادبي درس او هنري ښوونځی حیثیت لري. زمونږ هیوادوال باید د خپل ژوند په بیلابیلو اړخونو کې ترېنه خوند، درس او پند واخلي. ما د ارواښاد استاد ګل پاچا الفت یو ښکلی او په زړه پورې شعر انتخاب کړی دی. تاسو قدرمنو مینوالو ته یې ډالۍ کوم. د شعر عنوان دی همدردي. ژاړي په غمونو کې خواخوږي له هر چا سره، ژاړي په غمونو کې خواخوږي له هر چا سره، سل پتنګان سوځي د یوې شمعې ژړا سره. ډک زړګی له اوښکو ګرځي وریځې په آسمان کې بیا، ډک زړګی له اوښکو ګرځي وریځې په آسمان کې بیا، څه ژړا ملګرې ده د ژوند یوې برېښنا سره. ټول باغ ژړېدلی ځکه اوښکې دي د ګل په مخ، ټول باغ ژړېدلی ځکه اوښکې دي د ګل په مخ، ډېر لکه لاله داغلي زړونه شته صحرا سره. نه ښایي انسان ته چې د بل په غم غمجن نشي، نه ښایي انسان ته چې د بل په غم غمجن نشي. لویه بدبختي ده که څوک نه ژاړي د چا سره. داسې بېغمي دی خدای په هیڅ کور کې پیدا نه کړي، داسې بېغمي دی خدای په هیڅ کور کې پیدا نه کړي. یو کور کې چې ویر وي او بل خاندي له لیلا سره.